بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، نن زه ستاسو په خدمت کې د حضرت علی کرم الله وجهه څه اقوالو سره او د پښتنو څه ښکلي متلو سره دا ویډیو شیر کوم او د دې نه بعد زه تاسو ته د یو مولانا صاحب وظیفه هم پیش کوم. مولانا صاحب د مالدارتوب او د زندګۍ ښه تېرولو یو وظیفه هم ښودلې ده. نو ابم زه آخره کې تاسو سره شیر کوم، خو مخکې زه د حضرت علی کرم الله وجهه یو څو اقوال پیش کوم او هغې پسې د پښتنو یو څو متلې پیش کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي چې کوم خلک د ګاونډي سره احسان کوي نو ډېر خلک د هغه خدمتګار جوړ شي. بل ځای کې فرمایي خپل ایمان د صدقې او د خیرات سره مضبوط کړئ او خپل نفس د تقوا او د پرهیزګارۍ اختیارولو سره ټیک کړئ. چې انسان کې تقوا او پرهیزګاري راشي نو نفس هغه خپل غلام نشي جوړولی، ځکه وایي چې د نفس د ټیک کولو دپاره تقوا او پرهیزګاري پکار ده. بل ځای کې حضرت علی صاحب فرمایي چې کوم سړي کې عقل نه وي نو د هغه نه د څه خبرې امید مه لرئ. د دې دا مطلب دی چې انسان کې عقل نشته نو هغه تا ته صحیح لار نشي ښودی. بل ځای کې حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وایي صحیح سخاوت دا دی چې خپل مال خرج کړئ خو د بل په مال باندې نظر مه ساتئ. مطلب دا دی چې د بل مال ته مه غل کېږئ، خپل مال خرج کړئ، دا ستا سخاوت دی. خو که د بل مال ته غل شوي نو دا ستا سخاوت نه دی، دا ستا لالچ دی او دوکه ده. ناظرین، اوس راځو پښتو متلو ته. ډېر ښکلي متلې دي. یو متل دی وایي برید ښه برید دی خو په خوشي شونډه ولاړ دی. ناظرین، دا یو متل دی، هسې نه برید والا خفه شي چې یاره دا خو مونږ پورې وي. ناظرین، د دې متل دا یو ساده مطلب دی چې یو سړي به ښه لاس رسي ښه به وس رسي. به چا سره لاس منډه نه کوي چې یو سړي سره دولت هم شته ښه منډه ترړم والی شي خو نه کوي. د دم دا هغه بریتو مثال دی چې برید خو ښه برید دی خو په خوشي شونډه ولاړ دی. دویم نمبر د پښتنو یو متل دی وایي کونډه چې سترګې تورې کړي نو وایي دا میړه کوي. نو د دې یو آسان دا مطلب دی یو سړی چې یو ځای کې بیخي بې بدې اوړي راوړي د هغه څه مقصد دی هسې نه اوړي راوړي، د دې نه نور ښه سبق هم میلاویدی شي. بل یو متل دی وایي بل ته ګوته نیولی کېږي خو ځان ته نه، او دا بالکل حقیقت خبره ده چې هر سړي ته ځان ډېر عزتدار ښکاري خو بل ورته نه ښکاري، او که بل یو غلط کار وکړو نو هغه ته بار بار ګوته نیسي، خو که ده وکړو نو ځان ته ګوته نه نیسي. نو بل ته ګوته نیولی کېږي خو ځان ته نه. ځان څوک چېرته ملامته کوي؟ نو د دې وجې نه دا متل پښتنو ډېر ښکلی مونږ ته پرېښی. او بل یو متل دی وایي اصیل خطا نه لري او کم اصل وفا نه لري. او دا ټیک خبره ده چې اصیل سړی تا له کلم دوکه نه درکوي او نه تا ته څه دروغ وایي، هغه نه غلطي هم په حال اسانه نه کېږي، او کم اصل بار بار غلطیانې کوي، بار بار معافیانې هم غواړي. نو د مثال د کم اصل دی د نه ځان ساتل پکار دي. او ناظرین، بل یو متل دی بې زحمته راحت نشته. نو حقیقت خبره ده محنت پکې منډه ترړه به هله به تا ته هر څه میلاویږي. نو زه تاسو ته د مولانا صاحب هغه وظیفه هم پیش کوم، تاسو راځئ چې دا وظیفه وګورو. بیا به سل پیرې دا وظیفه وکړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. یاد به ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. بیا د ورځې ځان له مزدوري کوه، ټاټکي مزدوري کوي، ترکاڼي کوي، لواري کوي، کریانې دکان دی، پمپ کې نوکري، چې څه مزدوري کوي. ماښام چې د کله چوټي کوله څومره پیسې دې وګټلې مزدوري نه. زه دکاندار یم، ما د لاکو روپو سودا خرڅه کړه، دا نه، زما په دې لاکو روپو کې ګټه څومره ده؟ 15,000 مې پکې ګټه ده. په دې 15,000 کې 500,000 د خپل وس مناسب، دا د خپل رشتہ دارو د پاره مختص کا. مال یې مه راکوه،
مولوی صاحب له قاری صاحب له مور کو خپل گاوند کې وګوره دا می ترور دا می گاونډي دا یتیمانان دي دا کونډې دي چاله ټماټر راوړه چاله پیاز راوړه چاله چینی راوړه چاله مالګه راوړه کله ته تاسو کا څه ضرورت شته دی یاره بچی چینی اگر چینی راوړه دړې ولا مر راوړه کنه کیلو ولا راوړه نو پاو ولا راوړه کنه دا می وسته زر دی وګټل د 100 روپیا به خیرات دا سی وکای کو تاسو مالدار نشو زکاتونو خو نو ور کول مال نوم بدل ز سواد ته ډیر راځم ما ته ما یو کال دا کارو کو خو ته دروغجنې ناظرین دا تاسو اوریدل مولانا صاحب دا خبره نو دا یو وظیفه مولانا صاحب خو دا نو ټرای وکای هر څه کول والا خو الله دی نو موږ امید لرو د الله نه نو ان شاء الله بیا به ملاقات کوو الله خوشاله باد لره السلام علیکم